د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې د فوټبال په سټیډیم کې د غازی امان الله خان او افغانانو له لوري له انګلیسیانو څخه د هیواد د سلمي کلیزې د خپلواکۍ ترلاسه کول د ازادۍ په ارزښت او اهمیت ویناوالو بیلابېلې خبرې وکړې. انقلابونه را باندې راغلي دي او ساتنې مو نه دي. وجه همدا ده چې هغه څه چې په دې انقلابونه ساتل کېږي هغه د قلم څوکه ده. هغه ورځ ده چې نه تنها افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا ټول هېوادونه په دې ورځ افتخار کوي. غازی امان الله خان ډېره لویه مېړانه او هغه د ملګرو هغه په هغه وخت کې هغه ولسونو لویه مېړانه کړې وه او لویه امپراتوري یې ماته کړه. تقریبا نیمه اسیا یې له دې امپراتورۍ خلاصه کړه. د خپلواکۍ سلمه کلیزه په اورګون او خیرکوټ ولسوالیو کې هم په شانداره مراسمو سره ولمانځل شوه چې برخوالو د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو غاړو ته د میړانې ګلونه واچول. اول مبارکي د سلو کالو سربازانو ته، پولیس ته، ځوانانو ته، غونو ته مبارکي وایم. افغانستان یو مستقل حکومت ده. دا وطن د قرباني وطن نه، دا وطنم په قرباني آزاد کړی، قرباني ورکوو او قرباني ته تیار یو. د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ ځانګړي ترانې، بیلابیل سپورتي نمایشونه، اتڼونه، د قومي مشرانو له لوري د پخوانیو ټوپکو وړل او یو ماشوم د هیواد اوسنی حالت د خپل پلار د وژنې په تمثیل ټوټه انځور کړ چې په هیواد کې د روان جګړیز حالت، وژنو، دربدریو او ګڼو نورو ناخوالو یادونه پکې شوې وړاندې کړ. د یادونې وړ دی چې دا لومړی ځل دی چې په هیواد په ځانګړي ډول پکتیکا کې د هیواد د خپلواکۍ ورځ په خوندورو او شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي.